سلامونه وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. اسلامي امارت دفاع وزارت څو ورځې وروسته له هغې چې د ازبکستان دولت د جمهوري نظام د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو چورلکې امریکا ته وسپارلې غبرګون ښودلی دی. اسلامي امارت دفاع وزارت وایي په دې تړاو اندېښمن دي او د ازبکستان له دولت څخه غواړي چې دغه چورلکې بیرته راوګرځوي. خبرپاڼه کې راغلي چې دا چورلکې د افغانستان ملکیت دی او په هر دلیل چې امریکا ته سپارل شوي دي د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوي. اسلامي امارت له امریکا هم غوښتي چې د یادو پوځي چورلکو د انتقال مخه کې خنډونه ایجاد نه کړي او اسلامي امارت ته یې وسپاري. د راپورونو له مخې څو ورځې وړاندې د ازبکستان دولت د افغانستان له 32 نظامي الوتکو او 40 چورلکو له ډلې بلاک هاک چورلکې امریکا ته وسپارلې. دا چورلکې داسې مهال امریکا ته سپارل شوي دي چې ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو پر پرېښودلو نیوکه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې یاد وسایل ورته وسپاري. له دې وړاندې هم اسلامي امارت له ازبکستان غوښتنه کړې وه چې په دغه هیواد کې د افغانستان د جمهوري نظام د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ټولې چورلکې او الوتکې ورته وسپاري. که څه هم یادې چورلکې امریکا ته سپارل شوي دي خو د ازبکستان دولت د اسلامي امارت د دفاع وزارت د دغې غوښتنې په تړاو څه نه دي ویلي.